او تر ګله نوي کال داسې لیکلي که نه ودا چې یو څو کمزوري چیرونه خو مې لیکلي وو دا کومه ده خو کاکاجي ویډیو وکړه چې نورو ملګرو ته مو رسي وبرسي او شعرونو نه مخکې ټولو پښتنو ته یارانو دوستانو ته مسافرو ته سلامونه احترامات وایم او په دې هیلې یم چې روغ جوړ به یې راته الله دې راته ودان لري دا څو کمزوري شعرونه دي دا دې په پښتنه مینه باندې ټولو ته ډالۍ وي چې په کوم خاطر واخلم د کال مبارکي جانانه په کوم خاطر واخلم د کال مبارکي جانانه مرګې اخته دی خوري تنکی تنکی زلمی جانانه مننه په کوم خاطر واخلم د کال مبارکي جانانه مرګې اخته دی خوري تنکی تنکی زلمی جانانه او یو د وختونو دردولې او لوټلې سړې یو د وختونو دردولې او لوټلې سړې په غوسو شونډو به خندا څنګه راوړي جانانه مننې یو د وختونو دردولې او لوټلې سړې په غوسو شونډو به خندا څنګه راوړي جانانه مرګې اخته دی خوري تنکی تنکی زلمي جانانه او طبیب د رنځ پوښتنې طبیب د رنځ کوي پوښتنې په ما نه پوهیږي طبیب د رنځ کوي پوښتنې په ما نه پوهیږي زما خو رنګ کوي د رنځ ترجمانی جانانه مننې مننې طبیب د رنځ کوي پوښتنې په ما نه پوهیږي زما خو رنګ کوي د رنځ ترجمانی جانانه او زما خو وس د بدو نشته ډیر لاچاره یم زما خو وس د بدو نشته ډیر لاچاره یم دا ستا رقیب مې دښمنۍ ته جوړوي جانانه مننې او اخري دغه یې دی چې دردمن مومن ده په ګلانو به دې پټ شي چمن دردمن مومن ده په ګلانو به دې پټ شي چمن الله به راولي په دې سیمه سپرلي جانانه مننې او په کوم خاطر واخلم د کال مبارکي جانانه مرګې اخته دی خوري تنکی تنکی زلمي جانان ډېر مینه